په دې وروستیو کې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ټام ویس په یو له ټویټونو کې د ملي او واقعي بین الافغاني خبرو پر اړتیا ټینګار کړی دی. ښاغلي ویست زیاته کړې چې نړیوالې ټولنې د لومړنیو اړتیاوو د پوره کولو لپاره لاسونه پورته کړي او اوس د اسلامي امارت وار دی چې خپله برخه کار ترسره کړي. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي ویلي اسلامي امارت باید په داسې ډول حکومت وکړي چې پانګونې او د مسلکي کسانو د راستنېدو زمینه برابره کړي، د مرستندویه مؤسسو په چارو کې لاسوهنه بنده کړي او بهرنۍ پانګې ته لاره هواره کړي. خو دا چې د بین الافغاني خبرو لپاره اوس کې څومره اړتیا ده؟ آیا سرپرست حکومت به دا ومني چې بین الافغاني مذاکراتو ته راوګرځي او ولې د دوحې د تړون پر اساس بین الافغاني مذاکرات چې پتیل شوي وه ترسره شي ولې ترسره نه شول؟ سلام وخت مو بخیر، زه ذبیح الله سرات یم او تاسو له ټولو نیوز نه د تودې خبرې خپرونې لیدونکي یاست. زما بحث همدې موضوع ته ځانګړی شوی. زموږ سره په دې بحث کې میلمانه دي د سیاسي چارو شنونکی مولوي محمد فاروق انصاري پشهیي، د پوهنتون استاد جاوید مومند او د سیاسي چارو شنونکی زمان ستانیزی. تاسو ته ښه راغلاست، خونې ته پخیر راغلی. ستانیزی صاحب، اول راځم تاسو ته، آیا په اوسني وخت کې د افغانانو ترمنځ ملي ډیالوګ ته څومره اړتیا ده؟ هغه څه چې په د وروستیو کې ټام ویس په یو له ټویټونو کې او د یو شمېر مشرانو سره په خبرو اترو کې دغې موضوع ته اشاره کړې ده او ډېر ټینګار یې په دې باندې کړی دی چې باید څومره زر چې کیږي د افغانانو ترمنځ مذاکرات پیل شي. سلام دوی تاسو ته سادات صاحب او ستاسو مېلمنو او لیدونکو ته. دا موضوع په ټام ویس اړه نه لري، دې ته باید ضرورت نه وای سوی چې موږ ته پردي ووایي چې تاسو خپل په خپلو منځ کې خبرې سره وکړئ. تاسو ولې چې په دې وخت کې یا په بل وخت کې په هر وخت کې خبرو ته ضرورت شته، په خصوص په اوسني وخت کې چې طالبان خپل د حکومت د ادارې په برخه کې هغه څه چې شواهد ښیي هغونه تجربه نه لري او که تجربه ولریم بده نه ده چې په دې تجربې باندې نور هم اضافه سي. که دوی ځان ته حق ورکوي چې د افغانستان حکومت ځان وبولي، په مقابل کې د افغانستان ملت هم شته. دغه ملت نه تنها چې په دننه د افغانستان کې ده، موږ ډېر بې کوره سوي یو، په پردیو هېوادو کې یو، موږ هم افغانان یو. دا حق له موږ نه څوک نسي اخیستلی. دوی هم باید همدې حق ته غاړه کړي. اما دوی هم اسلامي امارت مشران همیشه موږ سره په خبرو کې وایي چې د همدغه ملت زور و چې دوی نړیوالو ته ماتې ورکړه او په افغانستان باندې دوی واکمن شول او له خپل ملت سره دوی همغږي لري، مشترکه ژبه لري. مشکل اساسي نړیوالو جوړ کړی او بالخصوص امریکا ته اشاره کوي چې یو ډول نه یو ډول یې په شته سرپرست حکومت باندې فشارونه زیات کړي دي او دلته یې خلک له مشکلاتو سره مخامخ کړي. خو ما مخکې ویل چې دا په امریکا ته باید ضرورت نه وای سوی که طالبانو خپله له افغانانو سره په دننه په هیواد کې له افغانانو سره له بهر کې خبرې کړې وای، هغه ته به ضرورت نه و سوی. اوس ټوله دنیا هم په همدې حیرت کې پاتې اوس دلته ډېر دغه اوس ما سره تقریبا 8 په هغه کې 8 ډلې دي مختلفې چې په سر د دنیا کې د افغانانو د سره ټولېږي، جرګې کوي، مجلسونه کوي، د ملت په حال زړه سوځي، د ملت په غم کې دي. دوی کوم رسمي مکلفیت مسئولیت نه لري، هغه رسمي مکلفیت که طالبان د هغه ادعا کوي هغه د هغو کار ده. اما د دوی هم د افغانستان په اوضاع باندې زړه سوځي، مرستې کوي، کومکونه کوي. نو وخت چې موږ په زړه کې افغانان یو، په وینو کې په رګ کې مو د افغان وینه چلیږي، موږ د افغانیت نه باید نه څوک منع کړي، خصوص په داسې مواردو کې چې هغلته د افغانستان سرنوشت مطرح وي. اما ستانیزی صاحب، اسلامي امارت د همدغې موخې په خاطر باندې د افغان شخصیتونو د راستنېدو دپاره یو کمیسیون هم جوړ کړی دی او دوی وایي چې هر افغان چې راځي د دغه کمیسیون سره دوی په تماس کې کیږي، دوی افغانستان ته راځي، دلته په سوله او ثبات کې ژوند کوي او هیڅ داسې کوم مشکل د دوی دپاره شتون نه لري، د دوی وطن دی راودې ګرځي او خپل هیواد کې د کار وکړي. خو دا موضوع په دعوت اړه نه لري، دا په شرایطو پورې اړه لري. خو دوی د ادعا کوي چې مثلا 1000 نفر افغانستان ته تللي،
په لسهاوه زره خلک له افغانستانه وتلي، دا له شرایطو وتلي، هغه له هغه واقعیت نه سترګې نسو پټولی. خبره دغلته ده چې دوی په یوازې داسې دعوت هم کې دوی ځي فرض که ناروی کې له نارویجنانو سره خبرې کوي، له روسانو سره خبرې کوي، له قطر کې له هر پردي سره خبرې کوي، له خپل سره خبرې نه کوي. د موږ خلک خو دا ګناه نه ده چې له افغانستانه بهر پراته وي، یا په د اوسنیو شرایطو په خاطر یا د پخوا شرایطو په خاطر باندې. نو د هغه په خاطر باندې چې دوی غیر له دې چې یو سیاسي مسؤلیت لري، یو اخلاقی مسؤلیت هم لري د افغانستان د ولس په مقابل کې. ضرورت دې ته نه چې موږ دعوت کړو، موږ که په زړه مو په دې باندې قناعت وکړي چې په افغانستان کې دا شرایط شته چې موږ افغانستان ته بیرته لاړ شو. اوس دوی وایي افغانستان ته راسئ، اما لوران مکتب ته درس نشي تللی. دا خپل عجیب کار ده چې هغه شرایط کې چې افغانستان له هغه نه تښتي او خلک خپل اولادونه بیا خارجي هیوادو ته او هلته تحصیل پې کوي. دوی هغونه قید وضع کړي دي چې تقریبا هره ورځ داسې ښکاري چې له سهار له خوبه سهار راجګسي په همدغه چورت کې چې نن په ښځو باندې څه تعزیرات وضع کړو، بیا وایي چې اوس نو هغه څه خارج کې هم چې یو څه ازادي لري هغه هم راوړي چې هغه هم دلته له هغې ازادي نه محروم پاتې شي. ډېره زیاته مننه کوم ستانیز صاحب، انشاءالله بیرته تاسو ته راګرځم. مولوي صاحب د ستانیز صاحب خبرې مو واورېدې او په دې وروستیو کې د افغانستان په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي هم یو لړ ټویټونه په دې اړه باندې کړي دي چې ملي او واقعي بین الافغاني خبرو ته دوی وایي چې ډېره اړتیا لیدل کېږي. اوس که راشو په دې باندې بحث وکړو، اوسنیو وضعیت او شرایط ته په کتو سره د بین الافغاني مذاکراتو دپاره ستاسو په نظر څومره اړتیا لیدل کېږي؟ څه ډول بین الافغاني مذاکرات ترسره شي او هغه کومې اندېښنې چې ستانیزي صاحب ورته اشاره وکړه هغه تر کومه ځایه پر حقه دي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هر څه نه وړاندې زما دغه دواړو ورونو ته، تاسو ته او تخنیکي همکارانو ته، ټول ولسونو ته نیکې هیلې، سلامونه او احترامات. یقینا امارت اسلامي همیش د ولس په وړاندې ډېر په صراحت سره دا غږ کوي چې ټول ولس څه په داخل او څه په خارج او نور قدري خلک، سیاسیون، دا زمونږ د وطن سرمایه ده، دا د وطن ښکلا دی. دوی دې وطن بچي دي، دې وطن مالکان دي. څنګه چې موږ مالکان یو، دا ټول افغانان دې خاورې مالکان دي. ولو که ډېری افغانان به د خارج کې وي، خو لیکن افغانستان کې چې ادنا پیښه کېږي ټول دردېږي او په دې وطن فکرمند دي. نو امارت اسلامي د هر یو حکومت نه یو ځان ته امتیاز دا لري چې همیشه دپاره دا ثابته کړې چې ټول افغانان ځان سره ومني او منلي دي، مني یې. مثال په طور موږ تاسې د سیاسي چارو چې کوم مرستیال دی او هغې ته دا دندې سپارل شوي دي او ځانګړی کمیسیون امارت ټاکلی دی، دا دې خبرې ثبوت دی چې موږ ټول افغانان غواړو افغانان د حکومت د افغانستان د بیا ودانۍ برخمن خلک دي، دا باید په مشوره باندې وشي. یا هغه خلک چې موږ تاسې په د افغانستان کې داخل کې لرو، دا هم افغاني مذاکرات همیشه کوي. او یا هغه خلک چې کوم اوس په مختلفو نومونو کې هغې ټویټر یې کوي یا هغې مثلا فیسبوک د لارې یو نوی تشنج جوړوي، ډلهبازي جوړوي، بیا کله کله د جبهو نومونه اخلي. زه وایم چې دغه ساحه د څوک نه کوي، ملت دغسې اشخاص نور نه غواړي. همدغې ته اشاره کوي مولوي صاحب، دوی وایي چې همدغه ډول وړې ستونزې سبا ته په لوی مشکل بدلیږي. که اوس کې داسې بین الافغاني مذاکرات پیل شي، د دوی هم هغه د خوابدۍ موضوع معلومه شي، مشکل څه دی، او هغه مشکل حل شي، افغانان په یو ټغر راسره ټول شي، غږ یې قوي شي، د نړۍ څخه بیا خپل حقوق ډېر په اسانه سره کولی شي ترلاسه کړي. یقینا دغه افغاني مذاکراتو چې کومه خبره موږ نن کوو، نن هم ضرورت دی. که پرون امارت اسلامي افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکه تر څو زموږ د اشغال خبره وه، وړاندې موږ هغه چا سره ضرورت وه چې څوک
د اشغال په شکل رالل، دا وطن اشغال که، دا وطن بمبار که، د وطن عنعنات، کلتوري ارزښتونه، اسلامي ارزښتونه هغې خاورې لاندې کړلې. د دې هېواد 99% خلک دا ټول مسلمانان دي، یو غیرتي قوم دی. دوی نه غواړي چې غرب پلوه نظام ومني په دې هېواد کې. دا د ټولو افغانانو غوښتنه ده دا چې افغانان فیروزې ته ورسېدل، جهاد کې کامیاب شول. د دې لوی علت هم دا دی چې ملت دغه شی غواړي. موږ ملت همدوی ته وایو. زموږ خواخوږي ورونه جناب سانکزی صاحب چې بهر دی او د یو نظر او د فکر خاوند دی، یا د دې په امثال باندې هغه خلک چې زموږ د هېواد نه بهر دي ډېر فکرمند دي، نو دوی ته خو هېڅ لاره بنده نه ده. سانکزی صاحب چې د سکایپ د لارې پروګرامو کې ځان شریکولی شي، نو د افغانستان فضا سانکزی صاحب دپاره، نورو سیاسیونو دپاره فضا آزاد دی، لارې بندې نه دي. اما دوی وایي په شرایطو پورې تړاو لري. که دوی وایي چې د ښوونځیو موضوع ته اشاره وکړه مولوي صاحب، د کار نشتون، د ځوانانو فرار او تیښته، په دولتي اډانه کې دوی ته ځای نه ورکول، دوی دغه ټول مشکلات کوي چې دا مشکلات د دې باعث شي. اوس وګورئ، که سانکزی صاحب یا د دوی په مثال باندې دا نور موږ سیاسیون مشران خلک قدري خلک موږ لرو، که اسکای د لارې دوی سره دا فکر شته، که بیخي تاسو سره پروګرام کې شریک نه شي. ډېری افغانان دي چې دردونه ډېر لري، فکرمند ډېر دي، خو لیکن موږ تاسو سره به مثلا بهر به نشي وتلی، خبرې به نشي کولی، خو لیکن د افغانستان په درد خو دردمند دي. ټول همدا غواړي چې دوی داخل ته راشي. زه د شرایطو په هغه باندې تاسو ته وایم، دې نه وړاندې دا 20 کلن چې کومه نظام موږ ولیده د جمهوریت په نامه باندې، هغه ظاهري نوم د جمهوریت وه. که د جمهوریت معنا دا وي چې ټول همشمول وي او ټول پکې برخمن وي، ډېری افغانان هغې کې محروم وو. زیاته برخه د افغانانو هغې سره په مقابله کې ول. نو کله چې دغه خلک هغه وخت کې افغانستان کې دوی ځانونه ولیدل چې اختتام موجود و، وجنې موجودې وې، مختلف قسم آزار د ملت ته رسېده، سیاسیونو ته رسېده. نو اوس آرامه فضا ده، امنیت تامین دی، طالب حکومت همشمول دی، طالب ورځ تر بله قانون ته، یو حکومتدارۍ چوکاټ ته لګیا دی، روان دی. همدغه د مشرانو په مشوره موږ همیشه دپاره دا غواړو که موږ تنقید برای اصلاح وکړو نو موږ یو ځای ته رسېدی شو. که موږ همیشه د حکومت هغه حکومت چې افغانستان کې حاکم شي، موږ د دې لرې نه مثلا یو ناظرین یو، یو تحلیل ور باندې کوو چې دا پکارو دا پکارو، نو داخل د افغانستان ته سړی رانشي. دلته هر څه خپله لیس الخبر کالمعاینه، بهر نه خو چې څه لیدل کېږي، مکتب نشته، راځئ د مکتب په باره کې امارت اسلامي په غټه سطح، نو دغه مسله خلاصېدو دی، انشاءالله دا خلاصېږي. نو زه دا وایم موږ ټولو افغانانو ته ضرورت لرو چې دردمند دي او درد رسیږي، راځي چې په ګډه دغه هېواد جوړ کړو، را دي شي. شرایط برابر دي، هېڅ چاته ګواښ نشته دی، هېڅ چاته په دې کې محرومتیا نشته. دا چې اوس سړی پردی ځان وګڼي، نو موږ وایو چې افغانان د ځان د نظام سره پردی ونه ګڼي. ډېره زیاته مننه کنه صاحب، کور مودان سلامت سي. مومن صاحب اوس کارا شو د ټام ویسټ د ټویټونو په اړه باندې او په ټوله کې د بین الافغاني مذاکراتو او ملي ډیالوګ د رامنځته کېدو په اړه هغه غوښتنې چې د اسلامي امارت څخه ترسره کیږي. د دوحې د تړون یو بند هم دا و چې د افغانانو ترمنځ باید مذاکرات پیل شي، خو شرایط دغسې راغلل، جمهوریت سقوط شو، اسلامي امارت واک ترلاسه کړو، 15 میاشتې تېرې شوې. د 15 میاشتو په تېرېدو سره اوس هم خلک ډېر اړین بولي چې ملي ډیالوګ د افغانانو ترمنځ رامنځته شي، دغه وړې وړې ستونزې مشکلات د خبرو له لارې حل شي، تر څو د سبا دپاره بیا هم موږ او تاسو د ډېر دروند هغه ورنه کړو، حساب ورنه کړو. څه ډول ممکنه ده؟ آیا بیرته د دوحې تړون ته ور وګرځو او که نه افغانان خپله دغه نوښت په لاس کې واخلي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ساده صاحب سلامونه تاسو ته، درنو میلمنو ته او قدرمنو لیدونکو ته وړاندې کوم. ګورې دغه بین الافغاني خبرې چې موږ وایو یا ملي گفتمان چې ورته وایو، دا اصلا په دننه کوم ستونزې دوه بوده لري، یو کورنی بود ده، یو هم هغه بهرنی. په بهرني بود کې، په کورني بود کې که موږ چیرته وګورو اړخ ته د شهید سردار محمد داود خان نظام له نسکرېدو نه را په دې خوا په افغانستان کې ستونزې رامنځته سوې، نفاق رامنځته سو، ژبني تعصبات رامنځته سو، د قدرت لپاره جګړه رامنځته سوه، ځکه چې هر نظام کوشش کوي د خپل د قدرت ساتنې لپاره هر ډول چې ظلم کول دلته په افغانستان کې ترسره کوه. دا مسایل ډیر زیات شول په دې کې.
اصلا موضوع دا ده چې سادات صاحب موږ وایو چې دغه بهرني هیوادونه پرته له شکه چې هغه بهرنی اړخ کې د دوی لاسوهنې دي او دوی د خپل موخې لري په افغانستان کې هر هغه خبره چې کوي دوی د خپل په نیت کې هغه ډول د افغانستان لپاره چې باید ښه نیت ولري هغه نه لري ځکه چې د دوی ملي ګټې دي که هغه ګاونډیان دي که هغه سیمې هیوادونه دي که هغه نړیوال دي. اوس اصلا هدف دلته دا دی چې سادات صاحب دغه اوس وخت کې موږ له چا سره خبرې وکړو دغه اوس چې موږ کله بین الافغاني خبرې مطرح کوو اړخ کوم اړخ دی څوک دي دا باید معلوم سي چې موږ خبرې وکړو. د دې لپاره ګورې مخکې نظام که موږ چېرته د مخکې نظام کسان یاد کړو خو دوی د بین الافغاني په مذاکراتو کې پاتې راغله. ولې پاتې راغله؟ د دې لپاره تاسو ولید په خپله دلته زه څو اړخو ته اشاره کوم. یو دا چې موږ همیش افغانان چې په خپله سره ناست یو په دې کې ناکامه راغلي یستو. هېڅکله وخت مو دغه مشکل ستونزه نه ده حل کړې. یو ښه مثال د خپله د ډاکټر نجیب د وخت او مجاهدینو سره د بننسوان طرحه چې ناکامه شوه په هغه کې هم افغانان سره جوړ رانغله د دې لپاره چې یو خو افغانان ترمنځ هغه ملي وحدت هغه ګډه ژبه رامنځته نه شوه ځکه د قدرت جګړه وه او د چوکۍ او د قدرت په سر د ویش په سر دا مسله وه. دلته هم که چېرته وګورو اسلامي امارات په 6 میاشتو کې امریکا سره تړون لاسلیک او بالاخره هغه کوم اشغال شو هغه ختم شو. ولې هېڅکله وخت په دې دواړه لوري هغه ظرفیت پکې نه و چې دا دواړه لوري هغه نه کار واخلي او بالاخره دوی هم سره جوړ راسي. پخوانی حکومت جمهوریت او اسلامي امارات بالکل یعنی هغه ظرفیت نه دوی استفاده ونه کړه چې افغانان کوي. بل د چوکۍ تګي او هغه کسان چې چوکۍ ډېر ورته ارزښت درلود دوی وخت کوشي کوله تر څو زه اوس همدا مطرح کوم. ګورئ سادات صاحب تیر نظام تقریبا 250 کسان د طالبان لپاره ټاکلي ول د خبرو لپاره. په خپله ولسمشر اشرف غني ویلي وای د اسلامي امارات خبره سمه ده چې دا د واده لیست دی. هلته څه مطلب څه و؟ هلته هغه کسان ټاکل سوي ول د خبرو لپاره چې اصلا مسلکي کسان نه ول. اصلا هغه کسان ول چې هماغه رهبران هماغه جنګ سالارانو زمن ول ډیری. تاسو ولید د عطا محمد نور د دوستم زوی د نورو زمن پکې ول چې اصلا خبرې د هغوی زده نه ولې نو هغوی به پرېږده چې څنګه د ملي ګټو څخه یې دفاع کړې وله. دلته هدف مې دا دی ګورې ما چې ویلې کوم لوري سره موږ خبرې وکړو اوس افغانان څه غواړي. که چېرته دلته سروې وکړي خو افغانان خو زه چې یو د یو افغان په صفت یم زه نه غواړم چې هغه کسان چې واقعا د افغانستان په برخلیک باندې د افغانستان په سرنوشت باندې په افغانانو باندې کومې لوبې چې وکړي بیا هغه زه نه غواړم چې واقع راسي. ولې اسلامي امارات چا سره خبرې وکړي؟ اسلامي ادرس ملت ده. آیا په دغومره وخت کې په دا یو نیم کال کې یا 2 کاله چې پوره کیږي څومره دوی په دې توانېدلي دي دغه د ملت کومې غوښتنې چې هغه شرعي او دیني غوښتنې دي هغه غوښتنې نه چې موږ ته غرب تعریفوي یا امریکا موږ ته تعریفوي هغه غوښتنې د افغانانو منل شوي دي که نه دي؟ یو ملي اجماع رامنځته شوې ده که نه ده رامنځته شوې؟ اوس خو موږ پرېږدو هغه اړخ چې موږ اوس بین الافغاني خبرې مطرح کړو ځکه کله چې یو اړخ سره یو نظام سره د ملت خبرې ګډې شوې ګډه ژبه رامنځته سوه یو ملي اجماع رامنځته سوله هلته په دې معنا ده چې بیا موږ یو اړخ چې هغه مخالفین دي هر څوک چې دي د دې نظام هغه سره بیا موږ مطرح کوو چې هغوی څه غواړي. اوس مثلا موږ که چېرته ووایو موږ بین الافغاني زه په دې مطمئنه یم او زه په دې باور لرم چې هیڅ یو افغان که هغه بهر کې ده که هر ځای کې ده زه د هغه مخالف نه یم. ولې د هغو مخالف یم د هغه کسانو مخالف یم چې نن کومه بدبختي چې په افغانانو راغلی یا افغانستان له کومه بدبختۍ سره چې مخ دی دا د غلط مدیریت غلطو سیاستونو د همغو پخوانیو غلطو سیاستونو له وجې نن موږ په دغه سرنوشت اخته شوي یستو. د دې لپاره چې هغوی په دې ونه توانېدل حتی هغوی تر وروستیو په جګړې باندې ټینګار کوه نو که چېرته ته په خبرو اترو ته هغه مسله خو صحیح ده چې ولسمشر به غږ کوه په اسلامي امارات باندې چې موږ مثلا هر ولایت ته تاسو وایي موږ حاضر یاستو تاسو سره خبرې کوو ولې په عمل کې کومه طرحه وله چې هغه طرحه ناکامه راغله یعنی دوی په خپله کومه طرحه نه درلوده بلکې یو اړخ یې خپله امریکا و. اصلا اسلامي امارات خو جمهوریت سره خبرې روانې کړې نه وي خبرې له امریکا سره ولې امریکا سره جوړ راغله دوی هم هغسې استفاده ونه کړه. د امریکا او د اسلامي امارات ترمنځ خبرې نتیجه ورکړي بیا به وروسته بین الافغاني یعنې هدف دا ده چې امریکا هم د جمهوریت نظام چې په راس کې څوک ول دوی نه د ابزار په توګه کار اخیستل تر هغه وخته چې د دوی په ګټه ول
له جمهوریت څخه دفاع کوله. خو کله چې د دوی پوه شو چې اوس دوی ماتې سره مخامخ دي، په افغانستان کې بله لاره نه لري غیر له دې چې ډیپلوماسي په کار واچوي، ځکه چې دلته خو دوی پوه شو چې اسلامي امارات اوس له نورو هیوادونو سره اړیکې ټینګې کړي دي. دوی ډار پیدا کړ چې کیدای شي چې موږ په هغه ډول چې شورویان ووتل په هغه ډول نه، موږ ځان ته باید یو توجیه ولټوو، د توجیه په لټه کې سو چې موږ دغه د ډیپلوماسۍ له طریقې نه ووتلو. هغه چې تاسو ولیدل چې حتی د ولسمشر اشرف غني د تلیفون ځواب یې نه ورکوه جو بایډن. یعنې هدف دلته دا ده ساده صاحب په ټوله کې موږ وایو بین الافغاني خبرې ملي گفتمان چې موږ ورته وایو، په دې باندې زه عقیده لرم، باور لرم، ولې افغانان هیڅ کله وخت په دغومره وخت کې په یو ټغر باندې نه دي راټول شوي دي. اوس موږ وایو چې موږ باید ملي یووالي ته، ملي وحدت ته کار وکړو. هغه کسان چې واقعا د دې افغانستان باندې زړه خوږیږي، واقعا په افغانانو باندې زړه خوږیږي، هغه راولو، هغه مهم نه ده. ما ګورې یو بل بحث کې مطرح که ما د حماسي صاحب خبرې دا نوې خبرې زه ما واورېدې ډېرې ښې خبرې کړې. هلته یې ویلې چې ګورې وایي دغه زه خپل هم په دې عقیده یم دا د مدرسې او مکتب، د مدرسې او د پوهنتون ترمنځ تفاوتونه رامنځته شوي ول. مثلا یو عالم کولی شي چې عصري علوم هم وایي، یو کس چې هغه عصري علوم لوستي دي، هغه دیني علوم هم، د دې ترمنځ وحدت رامنځته سي، اخوت رامنځته سي. اوس داسې ده چې مثلا موږ نشو کولی چې ټولې ادارې هر څه د یو عالم، د یو قاري، د هغه په لاس ورکو. نه، دلته دا په دې معنا ده چې موږ د تخصص پر بنسټ باندې مخکې لاړ سو. اوس یو کس دی هغه کیمیا ویلی، فیزیک ویلی دی، هغه کمپیوټر ساینس ویلی، هغه اقتصاد ویلی، هغه لپاره هماغه کس باید تخصص ولري. او موږ ګورئ د اسلامي امارت ته یو غټه لاسته راوړنه ده، یو غټ امتیاز ده چې په دا 20 کالو کې کوم ځوانان چې هغه کادرونه دي دلته روزل شوي دي او د بیت المال پیسې پرې مصرف شوي دي، هغوی پرې نه ږدي چې نورو هیوادونو ته لاړ شي. لکه اوس چې ساده صاحب مثلا په نورو هیوادونو کې زموږ ځوانان هلته راټول کېږي، زموږ ځوانان په کمپونو کې پراته دي، هغه باید موږ داسې یو میکانیزم ورته جوړ کړو چې ځوان ته هیله ورکړو. پرې نه ږدو چې ځوان دا فکر وکړي چې زه ایمان هغه برخلیک یا بې برخلیک یم یا هم راتلونکي ته کوم سوچ ونه لري، دا باید موږ ورکړو. ډېره زیاته مننه کوم. سلامت سئ. ستانیزی صاحب د مېلمنو خبرې مو واورېدې او همدا ډول اشاره وشوله چې که چېرته د افغانانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات ترسره کیږي، له کوم لوري سره باید خبرې وشي؟ له ملت سره خو مشکل لکه څنګه چې مخکې اشاره وشوله کوم مشکل او ستونزه نشته ده، او دغه واړه ستونزې چې دي دغې ستونزو د حل دپاره په کومه کچه باید دغه خبرې وشي؟ څه ډول یو ملي گفتمان ترسره شي چې په هغې کې ټول افغانان په واقعي معنا سره ځان وویني؟ بله؟ بخښنه غواړم، د مومن صاحب خبرې مې واورېدلې، ډېرې مې خوښې سوې، منتها باور مې نه راځي د دې په خاطر چې مثلا دوی وایي چې دلته یو ملي اجتماع شته، څه وخت، چیرته، کومه جرګه، کومه ټولنه، کوم انتخابات، کوم ولس ته موضوع څه شي راجع سوې ده چې هغه ته موږ ملي شکل ورکړو چې هغه موږ ملي وګڼو. له بل خوا وایي چې موږ له دې ډلې و هغې ډلې سره موږ خبرې نه کوو، د دې په خاطر چې هغوی په سابقه پخوا وخت کې ملت یې نه غواړي. په ملت کې ډېر خلک دي چې طالبان هم نه غواړي، په ملت کې خلک دي چې جمهوري خواهان هم نه غواړي، په ملت کې هر رقم خلک شته چې یوه ډله دا ډله هغه ډله نه غواړي. منتها همدغه ډلې چې نه غواړي یا نه غوښتل کېږي دغه بیا هم افغانان دي او همغو سره خلک له خپل مخالف سره کینی، خلک له هغو سره کینی چې د نظر اختلاف لري چې مشکل حل کړي. هغو سره چې هم نظر است هغو ته هیڅ خبرو ته ضرورت نشته. دا چې مثلا هر شی د چا نه خوښ کېږي وایي دا خارجي لاسوهنې دي. یو خارجي لاسوهنې، یو بین المللي تعاملي. فرض کړه که ټام ویسټ ویلي دي چې افغانان باید خپل منځ کې خبرې سره وکړي، دا له کوم ځای د دې مداخله ده؟ افغانان د خپل منځ کې خبرې سره وکړي، خپل وطن د خپل آباد کې یو بل ته د مشوره ورکړي. دا زیاتره یو نصیحت ته هغه لري نظر د مداخلې ته. دا معنا نه لري چې فرض کړه امریکایان یا نور هیوادونه په د افغانستان په چارو کې لاسوهنه نه کوي، هغه ځان ته ځای لري. اما هر خبر چې موږ خوښه نه سي هغه لزوما دا معنا نه لري چې هغه باندې راپه ولګو چې هغه ده دا خارجي لاسوهنې دي. دلته په شاوخوا ته ډېرې ډلې دي په ډېرو هیوادو کې، لکه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه، دوی ټول په افغانستان باندې زړسوی لري
او غواړي چې دغه خبرې اترې دغه گفتمان مطرح سي چې لکه چې دواړو مېلمنو اشاره ورته وکړه د افغانستان یوه ډېره زیاته برخه سرمایې په استعدادو د کادر د تعلیم و تربیې خاوندان هغه له افغانستانه وتلي دي نو هغو سره هغه دوی باید پردي نه کړي او معیار هم دوی وایي چې فرض کړه د طالبانو حکومت عام شموله ده ټول دنیا دغه نارې وکړي د افغانستان خلک دغه نارې وکړي چې د افغانستان د طالبانو امارت انحصاري ده دوی چې دا 15 نفره کابینه په تور د مثال سرپرسته کابینه اعلان کړې ده په دې کې غیر له طالبانو نه څوک بیرته راګرځم استانیزی صاحب درلودونکو اوس هم لنډه دمه بیا هم ښه راغلاست استانیزی صاحب تاسو اشاره وکړه که نه چې د ټولشموله حکومت د رامنځته کېدو په اړه باندې د نړۍ او د افغانانو غوښتنې هم مشرف سرپرست حکومت وایي چې ټولشموله دی خو د لا ټولشموله کېدو دپاره او د لا غني کېدو دپاره دوی هڅې او کوشش کوي کوشش به دوی کوي اما د کوشش نتیجه خلکو نه دي چې خلک وایي چې او درسته ده خو ما همدغه مثال مې درکړ دوی په راس د حکومت کې طالبان دي امارت طالب امیر طالب ده معاونین طالبان دي دغه په خاطر د خلکو ونډه په دې کې نسته غیر د چې هغه د پخواني حکومت په دستګاه کې چې چا کار کاوه هغه اداره دوی په لاس کې نیولې دوی وایي چې دا معمول دی استانیزی صاحب وایي هر څوک چې قدرت ترلاسه کړي هغه مهم پوستونه او سیاسي پوستونه په خپلو خلکو او کسانو ته ورکوي د اعتماد په خاطر باندې د باور په خاطر باندې او دا دوی وایي په ټولو هیوادونو کې معمول دی او دا د افغانستان کورنۍ موضوع بولي داسې ده چې په ټولو هیوادو کې که یو حکومت یوه ډله سیاسي حزب حکومت ترلاسه کوي هغه درسته د کلیدي پوستونه دوی خپلو ځانونو لپاره ساتلی سي اما په نورو برخو کې خلکو ته په دې کې حتی خپلو مخالفو حزبو سره کله کله ائتلاف کوي هغو سره په ګډه باندې کار کوي دغه علایم موږ په افغانستان کې په دې نه لیدلي چې طالبان لکه چې مخکې دوی اشاره وکړله د خلقانو له وخته هر ډله هر حزب چې راغلی ده د حکومت او د دولت ترمنځ باندې تفاوت ته هیڅ نه دی قایل مثلا طالبان خپل بیرغ راواخیسته د افغانستان بیرغ ایسته کړی ده بیا ادعا د دې وکړي چې دا عام شموله خو نه ده عام شموله د افغانستان بیرغ باید په خپل ځای وای طالبانو کولی سو خپل بیرغ وساتي د خپل تحریک بیرغ وساتي هغه ځان ته جای درلوده اما داسې د افغانستان د بیرغ پر ځای کېږدي دلته دا د عام شمولي معنا نه ورکوي اوس ستاسو په نظر باندې د دغه خبرو د بین الافغاني خبرو دپاره لویه جرګه تاسو یو ښه بهیر بولئ چې وکولی شي ټول افغانان سره پرې راټول شي او ستونزې مشکلات هغلته بحث پرې وشي او یو د حل لاره ورته راپیدا شوې دې تر څنګ د اساسي قانون موضوع ته مې اشاره وکړه اسلامي امارت وایي چې په اساسي قانون باندې کار جریان لري او کوشش کوي چې زر تر زره د افغانستان نوی اساسي قانون نهایي کړي خو خبر هم دغلته ده قانون اساسي باندې دوی دا یو نیم کال کار کوي ټول ملت ټول دنیا دې ته منتظر پاتې ده که د دوی له لاسه نه کېږي توان نه لري یا مشورې ته ضرورت لري خو باید بیرته خلکو ته رجوع وکړي د افغانستان ولس ته رجوع وکړي داسې دوی قانون همدغه اوس جوړ کړي مسوده یې جوړه کړي او هغه بیا په خلکو باندې مني دا یو کار ده دا چې اصل قانون باید د خلکو په مشوره جوړ سي هغه فرق لري د غل خاطر قانونمندي هغه وخت زیات ارزښت لري او اهمیت لري او قابل د په کار اچولو چې په لاول نه خلکو په غي کې برخه اخیستلي او خلک وایي چې وو موږ دغه قانون په خپل جوړ کړ خپل موغوخته نو وسه مطابقت کوو دا چې فرض کړه د خلکو غوښتنې دي په افغانستان هر ولایت کې نجونې پلرونه ورونه ټول دغه غواړي چې مکتبونه خلاص کړي
دغه د خلکو غوښتنه ده، مشروع غوښتنه ده. څه رقم موږ کولی شو دې ته ووایو چې ملي اجماع وجود لري، اما د ملي غوښتنو په مقابل کې دوی خنډ جوړوي او دلیل هم نشته. نو دغه په خاطر دغه خپل چې د اساسي قانون په جوړېدلو په نور موضوعات کې دغه ځنډ راواقع کیږي. علت دا ده چې دوی ټول غواړي چې ټول کارونه په خپل سر وکړي او په تنهایی وکړي، په انحصار کې وکړي. بیا به نو فرض کړه کې یو جرګه هم جوړي، په آخر کې وایي به چې دا د جرګې دا شی تایید کړي. نه، که داسې قانونمندي غواړي په هیواد کې، لکه چې اشاره هم ورته وشوه او دا یو روښانه موضوع ده، ټول افغانستان خلک په اکثریت مسلمان دي، د موږ ارزښتونه، اخلاقي ارزښتونه او اعتقادي ارزښتونه د موږ ټول سره ورته دي. ولې ټول له اوله ورځې نه په دې کې برخه وانخلو؟ دغه قانون چې په خلکو باندې بیا وروسته تطبیقیږي، که هغه قانون خلکو جوړ کړی، په تطبیق کې بیا کوم مشکل نه رامنځته کیږي. ډېره زیاته مننه کوم ستانیزی صاحب. نوی صاحب، د ستانیز صاحب خبرې مو بیا هم واورېدې. دوی دې ته اشاره وکړه چې د قانون شتون ضرورت دی. اسلامي امارت هم وایي چې په هغې باندې کار جریان لري او همدا ډول د افغانانو ترمنځ بین الافغاني مذاکرات دوی وایي چې یو جرګه د ټولو افغانانو په شتون کې راوبلل شي، د نظام نوعیت او دغه ټول موضوعات په هغې کې حل شي. له هغې وروسته به موږ کولی شو چې نړیوال ته دا قناعت ورکړو چې شته سرپرست حکومتیت په رسمیت وپېژني یا تعامل ورسره قوي کړي. یقینا زمونږ ستاسو د بحث او د مباحثې د تحلیلو هدف هم دا وي چې موږ څنګه کولی شو افغانانو ته یو داسې روحیه ورکړو چې افغانان بدبختۍ نه ووځي، د یو حکومت خاوندان شي، دنیا سره د دې تعامل جوړ شي. په دې خبره باندې د ټولو نه وړاندې طالبان په دغه دردو پوه دي. طالبانو څو میاشتې وړاندې یو د علماو شورای جوړ کړ، یو تقریبا 10,000 پورې هغې کې کسانو حضور درلوده، تقریبا 4,000 څه کم 6,000 کسو خو دغه ټول شوي خلکو. دا هم د هېواد علماو، خطیبانو او د قومي مشرانو موجودګي وه. زه خپله هغه شورا کې ومه. هغې کې ډېرې مشران د هر قوم نه د هر برخې نه. نو اوس که موږ یو 15 اشخاص چې هغه دلته څه عملونه به وي هغې نه دي راغلي، یا بهر دي، یا شخصي معاملې به وي، موږ هغې دپاره په دې خبره ژمن یو چې هغې دې هم راشي، هغې ته باید یو فرصت په لاس ورکړل شي. نو امارت اسلامي د هر نظام نه ډېر زیات په دې تاکید کوي چې افغانان آینده دپاره نور ونه کړېږي. د نه کړېدو دپاره لوی عامل دا دی چې افغانان ټول راشي او په یو دسترخوان سره کښېني. دې دپاره امارت اسلامي هماغه کې یو اعلان یې وکړو چې موږ آینده دپاره یو داسې یو مجلس یا جرګه غواړو چې ټول افغانان به وي انشاءالله. نو په دې کار روان دی. قانون اساسي نو دغه دپاره چون امارت اسلامي وړاندې ډېر کارونه دي. اوس دا نظام چلول دی، د دنیا دشمني هماقسې برحاله ده، موږ سره تعامل نه لري. حال دا دی که موږ د جمهوریت دور وګورو، د جمهوریت چې کوم دا نوم راغی دا هم په بیباون باندې راغی. افغانان دا ټول ویني. هغه هم د چا په انتخاب یا هغه انتخابات چې جناب ستانکزی صاحب ورته اشاره وکړه، کوم انتخابات چې دلته د جمهوریت په نامه وشو، د جمهوریت لاندې وشو، آیا دغسې انتخابات زموږ ولسونه غواړي؟ د یو انتخابات چې هغه هم د افغانانو تقریبا چې 40-45 میلیونه نفوس لري، نو ټول افغانانو 10 لکه افغانانو هغې کې شرکت نه درلوده. هغه د 10 لکو افغانانو نتایج هم 9 میاشتې ځنډېږي. نو په یو ورځ باندې 2 ریاست جمهوري لوړې کېږي. نو افغانان خو هغونه ستړي دي. نو موږ بیا هم وایو هغسې دې نه کوي، یا مو ښه انتخابات دې وکړي، ټول افغانان دې ګډون پکې وکړي، یا واقعي استازی د افغانستان یقینا موږ د دې ضرورت لرو. دا هېواد، دا جغرافیه د دې ضرورت لري چې ټولو ته قناعت ورکړو، ټولو ته عزت ورکړو. امارت اسلامي د هر څه نه وړاندې همدې خبره باندې تاکیدات کوي
چون دا نظرونه سره مختلف دي ټول افغانانو په یو ځل باندې یو خبره باندې راضي کول دلته ناخوالې تېرې شوي دي. دلته موږ یو انداز باندې کار کوو چې یو دلاسه کوه بل دلاسه کوه بل هم دې باندې فکرمند که چې راځه وروره تا ته هم زمینه برابره ده. دا یو څه ناڅه یو وخت ضرورت لري ځکه یو 20 کاله د جنگ فضا و د بدبختیو فضا وه. څه خلک امریکایانو بمبار سره ودرېدل د هغې تیارو لاندې د هغې نظام برخه وه. دلته چې کوم نظام راغی هغې وټکېدل هغې بمبار شول بسته خاندانونه قبیلې له منځه لاړلې بسته کریې له منځه لاړلې ولسوالۍ په سطحه کریې له منځه لاړلې. دلته ناخوالې شته. نو امارت اسلامي هر څه په یوه عفو کې دا ټول وبخل. نو د دې معنا ده چې امارت اسلامي نه غواړي چې نور دلته انتقامجوي وشي دلته افغانان وځورل شي په یو په بل نوم باندې. اوس وګورئ د دې مثال موږ تاسو ژوندی لرو. کله کله موږ باندې خلک اعتراض هم کوي چې افغانان ډېر خلک یې وغوښتل چې دا ټول غلو یا غاصبینو. نو دا خبره مطبوعاتو ته موزي بیا هم افغانان وایي چې غلو که هر څه و نو دغه خلک موږ تا ته افغانستان ته داخل ته راوصل راشه اوس ته عریضه وکړه خپل عریضه مخکې ویسه امارت اسلامي دروازه خلاصه ده. موږ بیا هم ټول افغانان داخل او خارج دې خبرې موږ ضرورت لرو چې د خپل د وطن سرنوشت بغیر د قید او بغیر د شرطه موږ یې خپل وکړو. که خارجیان موږ ته وایي چې تاسو یو خبرې ته کښېنئ نو ولې موږ د خبرو چل نه راځي. موږ یو تر بل خپل ورور عزت باندې پیږو نه. زه وایم چې افغانان بحیث یو افغان بحیث یو مسلمان دغه څه چې خواهشات نفساني وي د انسان یو سړی وایي چې زه راځم زه یو جرګه جوړوم خو اول نه شرط دی د هغې زړه کې چې زه به خامخا دې کې وزیر یم. یا ځینې خلکو سره موږ ابتدایي ورځو کې چې کله ځینې ځایو کې لا فتوحات نه راغلي موږ سره کېناستلو. زه هغه وخت کې نظامي کمیسیون کې مې کار کوم. نو موږ دې خلکو سره مجالس وکړل هغې بیا ببولالې شروع کړلې بیا هغه خبرې تکرارولې موږ سره چې موږ دلته دومره ولایتونه غواړو دومره ولسوالۍ غواړو دومره وزارتونه غواړو. دا هیواد دا وطن دا مظلومیت بیا یو بحران ته تله. بنان امارت اسلامي د هغې دروازې بندې کړلې چې دلته د قدرتونو ویش د ولایتو ویش باید یو سالم ادارې نه وشي یو قوي ادرس نه وشي چې هغه مرکزي حکومت دی. نه چاته مثلا موږ جرګه کوو خو لیکن هغه مانه یو ولسوالۍ غواړي هغه مانه یو مستقل ولایت غواړي. نو دغه ملوک الطوایفي دغه جمهوریت کې موږ تاسو ولیدل نو یقینا هغسې بیا افغانانو ته په ګټه نه ده. نو موږ بیا هم خپلو ولسونو ته خپلو ستانکزي صاحب غوندې خلکو ته جناب مومن صاحب غوندې استادانو ته یا زموږ بهر ډېرې سیاسیون خلک دي هغې د دې هیواد په جوړونه باندې پیږي دردونه یې لیدلي دي. جناب مومن صاحب مخکې اشاره وکړو ان د داود خان زمانې نه چې وګورئ مرحوم داود خان د زمانې نه دلته چې وروستنی راغلی دی مخکنی ختم تقبیه کړی دی خو امارت اسلامي یوازې یو تنظیم یا یو جماعت دی چې مخکنیو ته موږ وایو چې خیر بدي وشو نور باید د بدۍ پای ټکي کېدو دا راولو په ورورۍ سره کېنو. موږ څنګه چې عفو لاره ونیوله اوس د بیا د افغانستان د جوړونې دی دلته موږ اوس تخصصي خبره تاسو وکړو یقینا موږ په هر اداره کې زه تاسو ته صراحت سره دا ویلی شم اطمینان در کوم او چې کوم زموږ بچې مقرریږي په یو ځای باندې نو هلته موږ وایو چې هلکه ستا اسناد څه دي لیسانس ماستر دکتوره لري په کوم بخش کې لري اقتصاد په بخش کې لري موږ د اقتصاد ځایونو کې خپل ورونو ته کاري فرصت په لاس ورکوو. ضرورت دی د دې هیواد ضرورت دی د دې ملت ضرورت دی د دې نظام ضرورت دی دې کې د افغانان مطمئن وي انشاءالله ورځ تر بله زموږ د حکومت دایره ورکوټې نه پاتې کېږي. ډېر افغانانو ته ضرورت دی چې کار وکړي. ډېره زیاته مننه کوم مولوي صاحب. د مولوي صاحب خبرې مو واورېدې. مومن صاحب د اشاره وکړله یو ناستې ته هم چې د علماو شورا چې ترسره شوله دا هم د دغې په موخه باندې چې د افغانانو ترمنځ اعتماد او اعتبار نور هم پیاوړی شي او دغه ډول ستونزې مشکلات د وړې ستونزې مشکلات ته هم د حل لار پیدا شي. اما په اوس کې د کومو بین الافغاني مذاکرات دپاره چې یادونه کیږي څه ډول یو فارمت تاسو د افغانستان وضعیت ته په کتو سره ګټور بولئ تر څو هغه دلته تطبیق شي؟ ګورې سادات صاحب ستانکزي صاحب مخکې یادونه وکړه فکر کوم یو څه غلط برداشت شو ما ویل چې باید ملي اجماع ملي گفتمان باید رامنځته شي دا خبره مې وکړه یو او بل مې دا ویلې چې ستانکزي صاحب ویلې چې هغه کسان زه ستانکزي صاحب نه پوښتنه کوم چې آیا
هغه کسان چې دلته افغانان په نفاق کې واچول، ژبني تعصبات هم دوی رامنځته کړه، هغه کسان چې د دې بیت المال نه غلا وکړه، هغه کسان چې دلته د قوم په نوم باندې امتیازات اخیستل، هغه کسان چې ازاره له پښتون سره، پښتون له تاجک سره دو سره چولی و، آیا هغه کسانو ته ضرورت شته چې بیا یې راولو؟ آیا په ازارهو کې ښه با استعداده رهبر نسی جوړېدی؟ آیا په تاجکو کې یو با استعداده ظرفیت لرونکی رهبر نسی جوړېدلی چې ما بیا موږ هم پخواني کسانو پسې لاړ سو؟ پخواني کسانو خو د همغوی له لاسه موږ در په دره یو، نو بیا ولې هغه کسان موږ دلته راولو؟ هدف مو دا ده چې موږ ملي یووالي لپاره کار وکړو. بل د امریکا یادونه یې وکړه چې هغوی خو د یو نصیحت په توګه یو تعامل، زه وایم که چیرته امریکا ښه نیت درلود، همدغه چې وایي بین الافغاني خبرې پیل کړي. په 2001 کال کې په بن کنفرانس کې طالبانو ته یې ولې ځای ورنه کړه؟ که دوی غوښتل چې واقعا افغانان سره په یو ټغر کیني، بیرته یې راټول کړي، خو په بن کنفرانس کې طالبان یې ورټل، جګړې ته یې اړ کړه، قومونه یې سره وویشل، خو نیت یې ښه نه و د افغانستان په تړاو، ځکه ما لاسوهنه ویلې. مثلا که تاسو وګورئ همدغه پاکستان، حتی د سردار محمد داود خان په وخت کې همدغې موږ ګاونډیانو لاسوهنې دلته نه کولې. همدغه همسایهګانو چې ټول شموله حکومت اوس همدغه پاکستان چې ایران، پاکستان، دا کسان ټول شموله حکومت اوس وایي، هغه تیر نظام کې چې ټول شموله حکومت د دوی په نظر و، همدغه تیر نظام ته همدغه ګاونډیانو خنډونه نه جوړول، همدې پاکستان، ایران دې هیوادونو ورته نه جوړول. هدف مې دا ده چې دغه ګاونډیان د سیمې هیوادونه او بیا په خاص توګه امریکا که هر یو هیواد دی د افغانستان په تړاو دوی ښه نیت نه لري چې هغوی د راسي افغانان په یو ټغر راټول کړي، افغانستان کې یو باثباته نظام رامنځته شي، هېڅ کله وخت نه غواړي. زه څه وایم سادات صاحب؟ زه وایم چې اسلامي امارت ته که موږ مخکې ویلې چې لویه جرګه او د علماو شورا هېڅ اړتیا نشته. هر افغان، هر مسلمان اسلامي نظام غواړي، هغه کې هېڅ موږ کوم موارد نه لرو. ولې څو موارد د دوی وکړي هغه افغانان پرې راټولیږي. اساسي قانون جوړونه، ملي ارزښتونو ته دوی باید پابنده اوسي. مثلا موږ د دې ترڅنګ چې سپین بیرق د افغانستان د جهاد د مبارزې بیرق په توګه پیژنو، درې رنګه بیرق هم ته ومنه، د دې لپاره چې ملي یووالی په دې باندې رامنځته کیږي، ملي وحدت په دې باندې رامنځته کیږي. بل مثلا ملي سرود، بل دلته ښوونځیو خلاصون، د اداراتو تخصصي کول، دغه شی که چیرته سادات صاحب ترسره کړي هېڅ حاجت دې ته نشته چې جرګې دې رامنځته شي. افغانان وخت ته ضرورت دی، وخت ته اړتیا ده، په دومره کم وخت کې امارت ته نور ډېر مهم موضوعات دي، د هغې په اړه باندې هم دی فکر. زه بیا په دې عقیده یم چې موږ وخت دومره ډېر نه لرو، ځکه افغانستان له بحران نه وتی هیواد دی. افغانستان کې 40 کاله جګړه وه، په افغانستان کې 50 هیوادونو استخبارات فعاله ول، په افغانستان کې نه وای اوس ناورین نه وتی افغانستان دی، په افغانستان کې اقتصادي سیاسي ناورین ده. په داسې حالاتو کې موږ باید په بیړه سره ښه مدیریت وکړو. که یو کار موږ په 3 کالو کې کوو، هغه باید په 1 کال کې ترسره کړو. موږ باید فرصتونه له لاسه ور نه کړو. موږ بیا پرې نه ږدو چې افغانستان بیا د ښامارانو ښار شي، ځکه ما مخکې م یادونه وکړه چې دلته اوس هم هیوادونه لاسوهنه کوي. که تاسو وغواړئ که ونه غواړئ، امریکا د نظارت کوي، افغانستان اوس هم د جغرافیه هر څه د دوی تر نظارت لاندې دي. د دې لپاره چې اوس موږ ملت کې راټول کړو او ما هغه کومې خبرې چې وکړې که هغه چېرته په ملت کې راژوندي کړو، هېڅ کله وخت موږ بیا نه غواړو چې هغه اوس مثلا د تخصصي کېدو زه یو مثال ورکړم. اوس وخت کې مثلا تاسو وګورئ موږ ګاونډی پاکستان، اسلامي هېواد، هلته زموږ یو پتمنه خور بې عزته کېږي. خو دا تاسو وګورئ په بلوچستان کې په نورو ځایونو کې زموږ افغانان راټل کېږي. موږ باید دا پرې نه ږدو چې دا کار وسي. موږ باید ځوانان دغه پرې نه ږدو چې په دغه بندرونو کې، په دغه ځایونو کې، په دغه ځایو کې هغه بې عزته سي. هېڅ کله وخت موږ پرېږدو. هغه هېواد چې موږ دلته کابل پوهنتون کې چې اصلا موږ پنجابی دلته هغه نصاب و شرایط نه و پوره کړي او پاکستاني، موږ به د ایران د نورو هیوادونو کابل پوهنتون کې لیلی کې منل، هغوی به بیخي موږ منل نه. اوس هغوی راځي په موږ باندې دا خبرې کوي. دا څه ده چې دا یې موږ په افغانانو کې ستونزه دي او موږ افغانان، ما ویل همدغه اسلامي نظام که چیرته واقعا دغه کوم موارد چې ما یادونه وکړه دا ترسره شي، زه فکر نه کوم چې اسلامي نظام سره د څوک ستونزه ولري یا خدای مکړه نور مسایلو سره، ځکه ټول 9.9 ټول مسلمانان. سلامت اوسئ. ستانزی صاحب یوه نیمه دقیقه وخت لرو دا بحث سره راټول کړو. د کوم ځای نه اوس باید شروع وشي؟ د دوحې تړون خو دواړه لوري یو بل تورنوي چې اسلامي امارت وایي چې امریکا دوحې تړون تر پښو لاندې کړی دی او ژمن نه ده ورته پاتې شوې، او هغوی بیا اسلامي امارت باندې دغه پړه اچوي. اما په اوس کې د بین الافغاني مذاکراتو د پیل دپاره ستاسو په نظر باندې د کوم ځای نه پیل وشي؟ محمد صاحب خو خبرو ته اشاره وکړه، خو موضوعاتو ته دا چې
په افغانستان کې یو تعداد خلکو یا که په واقعیت سره وایو امریکا خپل منافع درلوده د هغه په خاطر چې په افغانستان کې هغوی باید یو دښمن درلودی چې خپل حضور توجیه کړی وای د هغه په مخالفت باندې ډیرو خلکو نه زیاتره ما د مخالفت وکړ دلته په امریکا کې ما مخالفت وکړ زه د دښمن په حیث وګڼلم حتی د بون کنفرانس ته چې باید تللی وای په دې د قبرس د سولې د کنفرانس غړی وم زه هلته ولاړم نه د دې په خاطر چې ما د همدغه موضوع غوښتله چې د امریکا کوشش په بون کې باید عام شموله وي دا چې طالبان په معادله کې شامل نه کړل دغه لاول اشتباه د 20 کاله زه په همدغه باندې لیکم هغه یو موضوع ده اما خبره دلته ده چې په اوسنیو شرایطو کې موږ فرض کړو دوی اشاره وکړه چې جرګه جوړه شوله جرګه نه هغه په واقعیت کې د علماو یو کنفرانس و د ملت نمایندگان په هغه کې نه وو وخت چې د سرپرست حکومت په راس کې عالمان وي وخت چې جرګم د عالمانو وي دا زیاتره د یو پوهنتون تشکیل ته ورتوالی لري نه د یو هیواد تشکیل ته په هیواد کې د خلکو نمایندگان پکار دي له هغه نه موږ دا واورېدو چې هر څوک چې د اسلامي امارت مخالف سر پرې کوي دا خبرې په دې عصر زمان کې وحشت ښیي څوک د چا د سر د پرې کېدلو حق نه لري صرف نظر له څونه مخالفت لري حکومت سره کورم وطن ستانیزی صاحب ډیره زیاته مننه کوم سلامت سي ونیسه وکړه شو د حل لارو ته همدا ډول ستانیزی صاحب په اخر کې چې کوم موضوع ته اشاره وکړه او د کوم ځای نه اوس باید پیل کړو د کوم ځای نه شروع وکړو تر څو وکولی شو افغانان واقعا په خپل منځ کې یو نتیجې ته سره ورسي جناب سعادت صاحب حضرت علی کرم الله وجهه یو کلام کوي هغه وایي چې نحن الفعالون للقوالون وایي موږ تش د خبرو خلک نه یو چې خبرې وکړو بیا عمل کې څه ونه لرو زه وایم دا هر څه یو قربانۍ ته ضرورت لري ډېرې کله جرګې موږ تاسو دودي یو عنعنات دي د افغانستان جرګو کې کله فیصله وشي په یو طرف باندې چې دی به دومره مال ورکوي دومره به تاواني کېږي یو کال دپاره به د وطن نه وځي نو هغه هر څه ومني ځکه د هغې آینده مد نظر وي که یو کال زه د هېواده شړل کېږم جرګې ما باندې فیصله وکړو خپل د جرګې خلکو د سپین ږیرو د قومي مشرانو هغه خبره یو الهي فرمان غوندې وګڼي نو هغې نه وروسته بیا لوی حیات وي لوی ژوند وي هغه بدبختۍ په صلح بدل شي بیا خلک وایي چې زه اوس یو پښتونولي وشوه یو کار وشو نو بیا جوړه راځي موږ افغانان جوړجاړۍ ته خبرو ته هره شپه هر ورځ فرصت لري کله اله چې افغانان خپل شخصي منافع او خپل شخصي قدرت ونه غواړي که موږ خپل د شخصي منافعو په خاطر باندې موږ جرګې یادو انتخابات یادو منګه مثلا افغانانو سره مرکه غواړو نو دا به بځای وي دا به یو تېروتنه وي بیا افغانانو غولول وي زمونږ الحمدلله جناب مومن صاحب غوندې استاد نذیر صاحب غوندې په زورګونو خلک لرو نو هر یو خپل مکلفیت ستاسو د لارې په استاذۍ په شکل باندې په هر بخش کې لګیا دي دا کار کوي او د مشکل به علاوه چې د امارت اسلامي آواز د تسلیمۍ نه وای امارت اسلامي همیشه د پاره د تسلیمۍ غږ کوي ملت په وړاندې چې ملت زما عزت دی موږ ملت ته ضرورت لرو زموږ دغه قربانۍ زمونږ دغه شهادتونه د ملت د ازادۍ او د ملت د عزت دپاره شوی دی موږ دغه ملت په وحدت غواړو دغه ملت ته عزت غواړو انشاءالله بیا هم دغه خبره زه تاته وایم چې لږ وخت حتما ضرورت لري نو لږه خلک د حوصلې ولري نو انشاءالله کار به جوړ شي سلامت صاحب ډېر په لنډ ډول سره مومن صاحب تاسو د حضرت صاحب په اخره کې وایم خبرې یادونه وشوه یوازې دا د ملي یووالي ته کار باید وشي باید دغه ذهنیت زموږ له
فکر نه باید لرې شي. که چېرته زه د خپل یو مشر پښتون یو جهادي هغه منم، د یو بل تاجک ورور چې د هغه جهادي مشر ده هغه هم باید زه ورسره ومنم، د یو ازبک ورور، د هزاره ورور دا باید ومنم. دغه کورنۍ جګړې، دغه بې اتفاقي، دغه نفاق، ژبني تعصبات دا باید لرې شي. هر یو داسې احساس وکړي چې زه د دغه هیواد خاوند یم او زه دغه هیواد ته باید کار وکړم. ما دا مخکې مې یادونه کړې ده ساده صاحب، موږ باید هغه ډاکټران، انجینران دا هم فکر وکړي چې کله موږ وایو دغه هیواد زموږ مور دی، باید دا مور د رنځور حالت کې پرې نږدو، همدغه رنځور حالت کې باید ورته ورسیږو او بالاخره مبارزه وکړو تر څو د رنځور حالت نه ډېره زیاته مننه کوم کور مو ودان سلامت سئ چې خپرونه کې مرا سره ګډون وکړو. قدرمن لیدونکو له تاسو څخه مننه کوم. تر بیا د خدای په امان.